څومره روپۍ سړی ولري پر هغه باندې قرباني کیږي. زه به د نن ورځې حساب درکړم، د پاکستان مطابق حساب به درکړم، تقریبا 2.5 تولې سپین زر سړی ولري یا قیمت ولري. قیمت یې څو دی؟ یوه توله تقریبا هغه د 200 روپۍ ده. افغانستان والا د خپل حساب وکړي، امارات والا د خپل حساب وکړي، سعودي والا د خپل حساب وکړي، د کینیډا او استرالیا او امریکا والا د خپل حساب وکړي، برطانیه والا د خپل حساب وکړي. 2.5 تولې سپین زر څو قیمت جوړیږي؟ زموږ پاکستانی تقریبا 1,45,000 روپۍ جوړیږي. که د اختر په ورځ چا 1,45,000 روپۍ ودرلودې، له قرض خلاص وي، له پوره خلاص وي، بیا پر ده باندې قرباني چې د هغه واجبه ده دی به قرباني کوي. اوس که د دومره روپۍ درلودې او بیا یې قرباني ونه کړله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زموږ عیدګاه ته به راځې نه، زموږ عیدګاه ته به راځې نه.